د دنیا کې هر چاته الله تعالی مرګ ورکوي ځکه لیدو للموت هر انسان دنیا کې پیدا کیږي د مرګ لپاره لیکن مرګ چې پر انسانانو باندې راځي هغه په کوم اشکالو راځي د انسانیت کې مختلف طبقات راځي بعض طبقه انسانان داسې دي چې د هغې زندگی داسې تیریږي چې د هغې نفع او نقصان صرف در د خپل ځانه پورې محدود دي بس چې زه به دې ځان ته په دنیا کې نفع څنګه ورسوم زه د خپل ځان دپاره ښه خوراکه څنګه برابر کړم زه د خپل ځان دپاره ښه لباس څنګه برابر کړم زه د خپل ځان دپاره ښه مکان څنګه برابر کړم د هغې د سهاره څه تر ماښامه پورې د ورځې او د شپې منډې او ترنډې ټول د دغه مقصد دپاره بس یا د نس غم دی یا د نفس غم دی یا د لباس غم دی یا د مکان غم دی بس د دې زندګۍ د الله تعالی په حضور کې هیڅ قدر نشته ځکه دا زندگی در حقیقت حیوانی زندگی ده حیوان هم ټول ورځ په دغه غم کې دی چې نس به څنګه موړ کم نفس به څنګه کم او چیرې به شپه تېره کم او څه به وکړم هغه هم چې پرېوځي بس ځان له ځای صفا کې پر پرېوځي او د حیواني زندگی الله تعالی په حضور کې څه قدر نه وي او چې کله پر دغه زندگی باندې مرګ راس نو بیا لکه د ژوند نفع چې در خپله ځانه پورې محدوده وه د مرګ غم یې هم در خپله ځانه پورې محدود دی الله تعالی د دې طبقې متعلق وایي فما بکت علیه السماء والارض نه د دې پر غم باندې اسمان ژړا کوي نه د دې پر غم باندې مځکه ژړا کوي نفع محدوده وه او تعلق یې محدود ولو د هغې غم هم ډېر محدود دی د هغې د زندګۍ د مرګ پریشاني هم ډېره محدود دی دویم قسم انسانان په دې معاشره کې دا رقم زندگی تیروي چې د هغې د نفع او د نقصان دایره در دې یو څه وسیعي د ځانه سره سره د هغې سره د عیال فکر هم ورسره وي زما د نس غم دی زما د عیال غم دی زما د مکان غم دی زما د عیال غم دی زما د لباس غم دی زما د عیال غم دی زما د واده غم دی زما د عیال د واده غم دی نو دغه زندگی چې د سړي شپه ورځ په دغه منډه کې د دغه شي دپاره تېره سي دا زندگی هم الله ته ډېر قدر نه لري ځکه دا هم حیواني زندگی ده حیوان هم د ځان غم هم خوري د بچي غم هم خوري نو بیا چې کله پر دې زندگی باندې مرګ راسي د دې غم هم صرف د ده دی د ده د کور د بچانو غم دی د دې غم در دوی پورې تعلق لري بل څوک په دې غم ځان ورسره غمجنوي د دې زندګۍ متعلق هم الله تعالی قرآن کې وایي فما بکت علیه السماء والارض پر دې مرګ باندې نه اسمان ژاړي نه مځکه ژاړي نه نور مخلوقات ور باندې ژاړي او دریم قسم بیا هغه سړي باندې مرګ راځي چې د هغې هغه دایره د محنت هغه در دې دوم یې څه وسیع دا سړی د قوم غم هم ورسره اخیستی لکه ما درته ویل اول سړی صرف د ځان غم اخیستی دویم سړی د بچانو غم اخیستی دریم سړی سره د قوم او د قبیل غم هم ورسره وي او د قوم او د قبیل غم که چیرې په روا او ناروا دواړو کې سړی د هغې فکر نه لري بیا خو ډېره ستړې ده ځکه پیغمبر علیه السلام وایي من دعا للعصبیه او الی العصبیه فلیس منا چې کوم څوک قومیت د خلک سره رابولي روا او ناروا یې نه ګوري صرف د قوم او قبیل غم اخیستی دی پیغمبر علیه السلام وایي دا قیامت کې زما امت کې نه راپورته کېږي اوس دغه سړي باندې که چیرې مرګ راس چې د نفع او د ضرر نقصان دا در ځانه پورې وو در بچانو پورې وو در قوم او در قبیله پورې وو نو د هغې غم هم بیا د ده د قوم و قبیل دی د ده د بچانو دی د ده د غم د اولاد غم دی د ځان غم دی فما بکت علیه السماء والارض د دې غم سره نه د اسمانو تعلق دی نه د مځکو تعلق دی نه د نورو مخلوقاتو تعلق لیکن بعضو انسانانو ته الله تعالی ډېره نیکبخته زندګي ورکړي چې د هغې زندګي ټوله د انسانیت په پلاح کې تېره سي هغې و هر کشر ته د خپل بچي په نظر باندې ګوري لکه د بچي چې څومره د اصلاح فکر ورسره وي د کشر د اصلاح دغومره فکر ورسره وي هغې هر مشر ته د خپل پلار په نظر باندې ګوري هغې د ځانه سره مساوي هر سړي ته د خپل ورور په نظر باندې ګوري د هغې ماشوموالی هم د انسانیت د هدایت دپاره د هغې زندگی ټوله د انسانیت د هدایت دپاره د هغې سهار و ماښام ټوله د انسانیت د کامیابۍ دپاره تېره سي لکه زه دا درته وایم د علماو زندگی چې د هغې ماشوموالی ټوله په جوماتونو کې تېر سي په دې خاطر چې زه د الله دین زده کړم ولې زده کوم ځکه د الله دین زه دې مخلوق ته ورسوم د هغې ځواني ټوله په ستړیا کې تېره سي د هغې زندگی ټوله په ستړیا کې تېره سي دغه څوک باندې چې کله پر معاشره د دغه چا د مفارقت داغ ولګېږي
او داسې څوک د معاشرې سره رخصت شي. د دې غم صرف د ځان غم نه دی، د دې غم صرف د پر خاندان باندې نه وي، د دې غم صرف د پر قوم او قبیل باندې نه وي. په الله قسم چې په دنیا کې پر مځکه باندې د چا په دماغ کې د دین احساس وي، په الله دې مقسم د هغو ټولو پر دماغو د دې انسانانو غم پروت دي. چې څنګه انسانان په صدیو کې یو څوک تیاریږي، په څومره محنتونو کې تیاریږي، په څومره خواریو، په څومره تکلیفونو کې تیاریږي، او دومره په اسانه باندې د دنیا سره رخصت شي. بس بیا د هغې په غم باندې ټول ورسره شریکي، د هغې پر غم باندې بیا اسمان هم ژړا کوي، د هغې پر غم باندې مځکې هم ژړا کوي، د هغې پر غم باندې په اوبو کې مایان ژاړي، د هغې پر غم باندې په هوا کې مرغان ژاړي، د هغې پر غم باندې پر دې مځکه ټول خصمانان ژاړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی، حضرت انس رضی الله عنه را نقل کوي، ما من عبد مؤمن الا وله بابان، د هر مؤمن د پاره دوی دروازې، باب یخرج باب یصعد منه کلامه و اعماله، یو دروازه دا د اسمان د دې خوا څخه د شي خبري، د عبادات، د ټول محنتونو اسمانو ته پورته کیږي، و باب یخرج منه رزقه، د بلې دروازې څخه د رزق راشو کیږي. فاذا فقد، چې کله د دنیا سره رخصت شي، وفقد دا دواړې دروازې د نیستی وبولي، نو بکی علی د اسمان دواړې دروازې پر د باندې ژړا. حضرت علی رضی الله عنه ان المؤمن اذا مات، مؤمن چې کله مړ سي نو بکا علیه مصلاه، بیا پر د باندې د عبادت ځای ژړا کوي. ومصعد عمله من السماء، د اسمان چې کومې دروازې دي د نیک اعمال پورته کېدو، نو بیا پر د باندې د اسمان ټولې دروازې ژړا کوي. زه وایم چې پر کم چا باندې الله تعالی د شهادت فیصله وکړه، د کم چا چې الله تعالی د شهادت تمنا او ارزو پوره کړه، نو نن د هغې غم د هغې د ذاته پورې نه دی، د هغې غم د هغې د قوم او د قبیلو د بچانو پورې نه دی، د هغې غم نن پر ټوله انسانیت پر مسلمانانو پروت دی. زما په الله قسم د هغې غم د مځکې پر خصمانانو پروت دی، د هغې غم پر اسمانو پروت دی، نن د هغې غم پر مځکو باندې پروت دی. نن پر هغې باندې صرف بچانو شاګردان ژړا نه کوي، نن پر هغې باندې د درس د درسګاه محل ژړا کوي، نن پر هغې باندې د خطابت منبر ژړا کوي، نن د هغې باندې د لمانځه محراب او منبر ټوله په ژړا اخته دي.